دا عبدالرحمن سدیس دا چې کوم د حرم امام دی نن رئیس الحرمین دی د دواړو حرمینو مشر د وزیر نه غټه درجه لري دی وایي زه ډېر روان وم چې ماشوم ډېر روانې به مې کوم مور ته به مې روانې کوم او مور به راته دعا کوله و یو ورځ مې داسې روانې وکړه چې شګې مې راواغېستې مور مې وړاقه ګل په هغې کې مور ته واچول او بل موټی مې راواغېست په کټوۍ کې مې واچول اوس چې داسې ماشوم یو لوبه وکړي مور به ورسره ده چل کوي وایي نو سر به سر توری او وایي نو خدای دې مړ کړه خدای دې داسې کا خدای دې داسې کا زمونږ ښځو خو په خیرو کې پي ایچ ډي کړې ده دې له خو بل څه نه ورځي پي ایچ ډي ماشومانو ته کنزل ماشوم چې کور ته راننوځي که نه بوډا چې راشي بوډا بابا بوډا یې ورته راشه که نه نو سیرې څنګه ښکلې خبرې زده کړي دی هم خوشحاله شي سر وړقی داسې جغجغه شي هوایه که نه بچې بابا سره کنځل وکړه ای ستا وایي داسې داسې کوي خوشحاله شي ورته څنګه لوسې دې ښکلې ښکلې خبرې کوي ای زړې پوسکې ای بې د دین نه لرې بې دینه ښځې خاوند ته په نوسیک ته کنځل کې دا ستا عقل دی دا ستا سوچ دی دا ته مسلمان یې د خاوند خو ډېر لوی احترام دی نو تا لوسې لمسولی دی نو خاوند ته مېړه ته پې کنځل کې بې وقوفې دا ستا دین دی دا ستا ایمان دی تا چې ته د عالم تقریر نه دی اورېدلی ته د دین نه نه خبر تا ته پلار څه نه دي ښولی د مارولو جنکو تربیت وکړئ هلکانو خو سر خوړلی دی موبایل یې لاس کې نیولی دی هغو جنت ته ورسېدل غټې غټې موبایل یې ورسره دي دغه موبایل به د ده لاس کې او جنت فردوس ته به رسېږي که خیر موبایل خو مولیان هم غرق کړه او طالبان هم غرق کړه او ټول خلک یې تباه برباد کړه ټریفک پولیس والا هلته کې ټریفک روان وي او دی په موبایل کې لګیا ټریفک خپل کار به کوي افسر ته به شاته ولاړ د سره موبایل کې موبایل به رسي افسر کې به خپل کار کوي یا خدای پاکه دا خو زما ضروري کار دی په دې فیل دستخط به کار دی نه هغه موبایل بابو سره موبایل سپی سره موبایل مولا سره موبایل طالب سره موبایل دا خو غرق شو خلک تباه برباد شو مونږ په منتونو په نصیحتونو ستړي شو د خدای دپاره د خدای دپاره رب سره نسبت پیدا کړي دا سترګې ستا د خدای په لاس کې دي ګورې مه کوه درنه به والي بیا به څه کیلون به ګرځې یعنې زمونږ په علاقه کې په مرزو کلي کې ما ته یو سړي په خپله خبره کوله ما ته وایي چې داسې دوکان نه بار راووتم او مې کتل یو بوډا سړی دی او موبایل ورسره دی او په هغې ورته بربنډه جینۍ ګډېږي بوډا سړی بوډا نو تا خدای پاک په تڼاکه سټکوري کړه بنجګر مولوي صاحب خبره استاد جینۍ ته او موبایل ته ساجت ته بیخ دی وځه او یو اتیاو کالو سړی الله ورسره څو کړل په سترګو یې ړوند کړ نو پیسې خو نشته دولت خو نشته مزدوري خو نشي کولی نو سې کار څه دی اوس چې ټرک د سیمټو راشي نو دې ورسره خوا کې ودرئ نو بل د ده په شا بوجه ږدي نو بل یې ته اخوالې ولته کېږدي دا سترګې دا خوله دا شونډه دا لاسونه دا اندامونه رښتیا ووایه د چا په قبضه کې دي شوق سره ووایه شوق سره ووایه په دې به موږ هغه کار کوو چې الله پې خوشحاله کړو دا جنکۍ پوه کې دا په حقوقو پوه کې دا په قرآن پوه کې دا د بچو په تربیت باندې پوه کې بناتو مدرسو کې داخلي کې دا جنکۍ په کوم طرف زموږ معاشره روانه ده بربنډې شوې جنکۍ لاړې بربنډې شوې کمیسونه ووتل ورشد په اسلام آباد کې وګورئ بنینونو کې ګرځي پرتوګونه ختم پتلون کې ګرځي برقه خو پیژنې نه پړونې خو پیژنې نه کټ آستین والا کمیس دا لاندې مټې ټولې ښکاري دا زنا نه ده دا ګناه نه ده دا به موږ نه خدای تپوس نه کوي نو هغه عبدالرحمن سدیس وایي چې ما اوړو کې شګې واچولې په کټوۍ کې واچولې وي زما مور راله ما ته وایي چې عبدالرحمن ډېر روانې خو بچې الله یې د حرم امام که الله یې د حرم امام که حقه د مور دوا ورته ولګېده ورشه د حرم پاک امام دی نه د مدینې امام دی مدینې ته چې کله راشي مخکې مونځ دی کوي حذیفي صاحب هم وروسته ودرېږي او مخکې مونځ دی کوي نو مور داسې خوند کوي